د هیواد د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې د 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو روغتون د بنسټ ډبره کېښوده. مسؤلین وایي دغه 50 بستریز روغتون چې 45 اتاقونه، یو جومات، مجهز د مرکز ګرمۍ سیستم، د موټرو تمځای او نور رفاهي اسانتیاوې به ولري. په 5 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې ټاکل شوې د 18 میاشتو په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مسؤلین همدارنګه زیاتوي د لقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم له مخې په ټول هیواد کې 313 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو پروژې منظوري شوي دي چې یاد روغتونونه د عامې روغتیا وزارت له داخلي او انکشافي بودیجې څخه جوړیږي. د ګیرو ولسوالۍ ته یو روغتون چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له لوري څخه منظوري راغلې ده، د تعمیر چارې انشاءالله سر له ننه پیل کیږي او دا یو عمومي روغتون به د ټولې ولسوالۍ په کچه باندې به خدمات وړاندې کوي او ټول برخو کې خصوصا داخله عمومي، داخله اطفال، جراحي او نسایي ولادي کې به تخصصي خدمات ولري. شفاخانه ده 50 بستره ده، تقریبا 15 اتاق لري، بخشونه ټول فعال دي په معیاري ډول. په 15 جریبه ځمکه کې ده چې 4.5 میلیون افغانۍ، تقریبا 1 میلیون ډالر د مصارف دی تنها په ساخت ساز کې بدون د تجهیزات او په 18 میاشتو کې انشاءالله که د خدای رضا وخت ورته ټاکل شوی موږ کوشش کوو چې دغه ته مخ هغه برابردارۍ ته وسپارو. په همدې حال کې د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې د کار له پیل څخه خوښ دي او زیاتوي چې د دې روغتون په ګټه اخیستنې سره به د خلکو روغتیایي ستونزې په څرګند ډول هواري شي. روغتیایي کلینیک یا له شفاخانې سره خو موږ په اخیره اندازه باندې ضرورت لرو. دغه یو مرکز د کلینیک دلته موږ لرو، شفاخانه چې د موږ په داوتي کې منظوره ده چې هلته جوړه ده، هغه اوس ورانه سوې ده په جنګو کې، هیڅ شی هم دلته نشته، شفاخانه وجود نه لري. نو دا هر څومره خلک چې دي موږ یا کرهباغ ته یا شلګر ته یا خود مرکز غزني ته نایته ښرنې ته هم ډیر خلک کوشش کوي چې ښرنې ته ولاړ شي. دا اوس چې کوم موږ ته شفاخانه راځي یا کوم روغتون موږ ته راځي، موږ ټول د ګیرو ټول ولس ډېر ځینې خوشحاله ده. زه خپله ډېر خوشحاله یم ځکه چې موږ یو مریض وي، هغه که د اپریشن کار وي یا د تولد مریضان وي، هغه که موږ کله وړو هغوی وخت تکلیف وي یا موږ یې میرې ته رسوو یا یې غزني ته رسوو، ډېر وخت داسې پېښ شوی دی چې هغه مریض ډېر په زور سي یا هغه خبره تر مرګه پورې لاړه شي. نو دغه روغتون ته ډېر خوشحاله یو، ډېر هیله مند یو. مسؤلین همدارنګه زیاتوي چې ټاکل شوی د غزنی ولایت په اندړو، ناوې، جرستان او بند ولسوالیو کې د 4 نورو روغتونونو د جوړېدو پروژې هم روان کال کې پیل شي او د پاتې روغتونونو د جوړېدو چارې به په راتلونکو کلونو کې پیل شي.